السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د پبجي گیم لپاره یا د نور ګیمو لپاره خپله لوګو جوړه کړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه درښیم چې په دغه طریقې کې بیخي زیات ډیزاینونه دي، بیخي زیاتې لوګوې دي. نو هره لوګو چې مې خوښه وه سمپله په هغه لوګو باندې تاسو کلیک وکړئ او خپل نوم ورکړئ نو تاسو ته به په هغه ډیزاین کې هغه لوګو جوړه سي. ډېره خوندوره طریقه ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې به تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. په دې کې دوه اپشنان تاسو درښیم. اول د کریټ دلته تاسو په خپله خوښه باندې لوګو جوړولی شئ او دویم د ټیمپلیټس په دې کې جوړ شوي ډیزاینونه دي هغه ډیزاینونه تاسو ایډیټ کولی شئ. نو راځه ولر زه تاسو ته ټیمپلیټس درښیم. په ټیمپلیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټیمپلیټس باندې کلیک وکړئ نو دلته الریډي جوړ شوي لوګوې دي، جوړ شوي ډیزاینونه دي، دغه تاسو راخیستلی شئ او دغه اسې ایډیټ کولی شئ. نو دغه ما تاسو ته مخته هم درښکاره کړو. دا په دې کې بیخي زیاتې دي ښایسته ښایسته لوګوې دي. نو سم په دې کې هر یو خوښ وګورئ دلته لاک ورسره ده. دغه به تاسو سمپله یو ایډ ګورئ، یو مشورې به ګورئ، دغه به تاسو ته خلاصېږي. سمپله به تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ، په واچ ایډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به ګورئ تاسو دغه مشورې راواړوي. نو په دا کونج ګورئ دلته اوس کلوز بټن درکوي. سمپله په دغه کلوز بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دغه ګوره دا لوګو موږ ته خلاصه شوله. دغه رقم دلته اوس خط په لیکئ نو سمپل د ټیکسټ ده. ګورئ دلته له موږ سره نور لوګوې هم دي، دا بیا زه تاسو ته په کریټ درښیم. نو اوس راځئ دلته سمپله زه خط په لیکم، په ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته سم اوس هر نوم ورکوئ هغه نوم تاسو ورکوئ. مثال ما دلته ورکوئ مسټر خان، زه په دې نامه باندې لوګو جوړوم. په ایډ بټن باندې ما کلیک وکړئ. ګورئ دوستان تاسو کتلی چې دا خط دلته راغلی. لږ ګوره اوس کلر یې بلیک ده، تور ده، نه معلومیږي. نو سمپله لاندې ګورئ له موږ سره یو اپشن د کلر، په کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کوم کلر چې مې ورکوئ هغه کلر به تاسو ورکوئ. بیا په دې کې اول اپشن د فونټ چې کله تاسو کلیک وکړئ ګورئ له موږ سره ښایسته ښایسته فونټسونه دي. نو دغه فونټسونه دلته تاسو ورکولی شئ. ګوره هر ډیزاین چې مې خوښ وي سمپله په هغه ډیزاین کلیک کوئ نو هغه فونټس به هلته ورکېږي. دلته سایز هم ګوره ورغټولی شئ. سمپله به دلته تر دې به تاسو دا خط ونیسئ، دلته سایز ورغټولی شئ. نو دغه رقم لاندې به له موږ سره شیډول دلته تاسو سایه ورکولی شئ. په ګریډینټ کې تاسو دوه درې رقم رنګ دی خط ورکولی شئ. په سټروک کې تاسو آوټلاین ورکولی شئ، خط ته بارډر ورکولی شئ. لیټر سپیسینګ کې تاسو خط د یو کرکټر په مابینځ کې فاصله ورکولی شئ. اوپسټي کې تاسو تیزوی او خاموی شئ. نو دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ سمپله په دغه سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په کوم فارمیټ کې تاسو سیو کوئ نو سمپله به تاسو په PNG یا په GPG باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه له موږ سره سیو شو. نو زموږ لوګو ګوره جوړه شوله او دغه د موبایل په ګیلري کې سیو شوله. نو دغه رقم بیرته شاته راځو. نو ګوره په دې کې دا ټول ټیمپلیټسونه دي، دا ټول ډیزاینونه دي. خالي تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک کوئ، هغه ایډز ګورئ نو دغه ټیمپلیټس به تاسو ته خلاصېږي. نوم ورکوئ او سیو کوئ. که چیرې تاسو غواړئ چې په خپله جوړ کړئ سمپله په کریټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته اول تاسو ته مشورې درکوي. نو دغه مشورې به سمپله تاسو کلوز کړئ. دغه رقم دلته ګورئ موږ سره مختلف لوګوې دي چې تاسو کار ځینې اخیستلی شئ. نو دغه رقم هر یو چې مو خوښ وګورئ دغه ټوله دي، دغه ټول تاسو راخیستلی شئ. سمپل بیا تاسو دلته ټیکس ورکولی شئ. ګوره هغه ټیکس الریډي لیکل شوی ده، ما دلته ورکوئ مسټر خان. نو دغه رقم کوم چیرې بیکګراونډ ورکوئ دلته ګوره تاسو بیکګراونډ هم چینجولی شئ. ګوره دلته هم تاسو ته دغه رااړوي، هر یو چې مو خوښ و دا هم ورکوئ، دا هم ورکوئ. نو دلته تاسو بیکګراونډونه هم ګوره مختلف بیکګراونډونه دي، دا هم تاسو دلته ورکولی شئ. کوم چیرې دا نه غوښتل دلته ګوره سمپل په دا کاټه بټن باندې کلیک وکړئ، دا تاسو کټولی هم شئ. صرف دغه هم ګوره تاسو ورکولی شئ. نو ګوره دوستان تاسو په خپله کتلی شئ او دغه رقم کوم چیرې سیو کول د بیا سیو بټن ده، سمپل په دغه سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم دغه به له تاسو سره د موبایل په ګیلري کې سیو شي. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه ده. د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپلې خوښې لوګو
د ګیمو لپاره جوړولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.